اوس په زمونږ سره د پرونی کلاس پارت 2 دا دی صحیح ده سټیم هغه اوس په خپل سټیم څنګه راغو نو لاول نمبر خو د سټیم اکثر چې څوک راغی جو هغه ټوټل مکمل د اردو یې کنه دلته کې نو لاول نمبر به ته یو سرکل ډرا کې د ډیزاینینګ د لپاره سرکل ته ډرا کو سرکل د ډرا کېدو نه پس دي یو خولي ډیزاینینګونه جوړو کنه نو ډیزاینینګونه د لپاره د ګور سټارونه ډیر شي دی نه دا سٹار دی راغستو په دې کې ځنه بیا یو سٹار ته کم خوخه هغه ستا خپل لغه دي ځنه دی خوخ کومه بکی دا سٹار نو او دا سٹار دا یو مې راغستو دا به ځنه جوړ کې خو کنټرول په ذریعہ سره وړو کې شو کنه شو بیا به دې خوراشي په دې کې به دې کېک دی او د کې خودو نه پس اوس دا په مز دی کې په مز نه نو څنګه به په مز کو دا باندې بسریټ کو ای او سی نو ای او سی نو یو خبره ای به کو ای به کو نو سنټر بچی ښه سی به کو ښه سی باندې سنټر شي صحیح شو کنه دا داسې پروت دی نه هوریزونټلی شو ښه سنټر شو او دې کې ګوره غټول وړو کې کول بیا کیږي هم هغه څه مسله نشته هغه به مونږ نه مثال په تور باندې کو اوس مونږ څه کو دا اوس مونږ دي کې خپل برابر او څنګه برابر دا کنټرول ونی شفټ ونی سي دی بالکل شفټ سره په دې بالکل سیده راکوزيږي کنټرول سره شفټ سره او دې په منځ کې دی کې خو دې شو کنه بیا د هغې نه پس وګي یو پیر کلیک کوي او د دې نه دا پوینټ چې د دې خوا راوړئ او داسې رائټ کلیک کړئ دا ټول څه شو اوس په دې تیار شي اوس که زه ریپیټ کوم نو مطلب دا دی به بالکل تاویږي صحیح شو ښه برابر راغله که په دې کې سلګ ډېر انچي ګره نو دغه مطلب راځي دا نه دا به راځي نو دې کې بیا زموږ سره یو آپشن دی هغې ته څه ویلی کېږي څه ته ویلی کېږي دلته کې راځي ارینج کې الاین ډسټریبیوټ کې ډسټریبیوټ سپیسینګ اوس دې ځای کې ته چې سپیسینګ وایي اپلای کې د دې نه بل څه شی جوړ کړو نو دې کې به هم ورې ډېر یاد خیال ساتئ خو ګورو استعمالوي که نه داسې ګورئ خپل نه کوي که نه سینټر وا نه کوي نه سپیسینګ وا نه کوي دې نه خو ریکټنګل جوړوي پوه شوې نو دې باندې دا داسې نه برابرېږي تاسو به څه کوئ تاسو به بیا دې سیسټم کوئ که نه چې خپل مکمل چې څومره هم مطلب دا دی دا سټار تاسو جوړ کړي دي دې سټارو کې به لږ سپیسینګ داسې پرېږدئ چې هغه سپیسینګ مطلب دا دی تاسو ته اسانه جوړوي په میز باندې لازم نه واخل بالکل په میز دا سټارو کروڑ ډېر کته کروڑ راغی دی پوینټ وګوره دا پوینټ په مز دی نه وي خالص هم صحیح نه دی لږ لرې کو ځان دې لږ مې لرې کو دا راځي ښه به دی کې بعضې ټایم کې به ته داسې لرې کې را لرې کې نو بیا برابر شي نه نو دا یو آیډیا بیا سړي ته مطلب دا دی چې وشي نو ښه ښه دا بیا واپس چې دی دا به څه کړو ټول دا به ټول سلیکټ کړو او ګروپ پې کړو او د ګروپینګ نه بس کوله دا ارسول او دا ټوټل به ګروپ شو که نه د ګروپینګ نه بس په بدی کې اوس موږ څه وکړو دا او دا دواړه به کلیک کړو او ای او سی به وو نو مطلب دا به ورته رادن نه شي او بل به څه وکړو شفټ په ذریعې سره به داسې وړو کېږو او دغه شان به رایټ کلیک کړو دې نه کاپي واخیستی شو که نه او دا شاتنې چې دا به غټ کړو او داسې به یې لږ خوس کېدی کې څه کړو برابر به کړو اوس ګوره چې دې ولته ته کلر ورکړي داسې که نه دې لاینې او دې له سپین کلر ورکړي یو مطلب دا دی کې څه وشو شاته به کې هغه دغه راغی دا به لږ ګوټې خوس کې وړو کېږي دا بل او د دې په منځ کې به لږ ګوټې ښکلا ورکې راولي که نه صحیح شو دا کلر مطلب څوک داسې نه ورکوي خو ما هسې تاسو ته ووایي که نه دا کلر سره داسې ورکوي دې له به مطلب سپین کلر ورکوي او دې شاته له به تور کلر ورکوي سټیم همیشه تن داسې که نه چې یا توري یا اودي یا مطلب که اوس ته اودي هم ورکوي که نه مطلب دی به بیا داسې نه او د دې ټول به سلیکټ کړي او آوټلاین به نن کېږي مطلب دا لږ به نور هم راښکاره شي دا زموږ سره یو دا طریقه شوه اوس په دې کې زموږ سره صحیح یو قسم له نوم لیکلي د اردو نو د اردو د لیکلو دپاره طریقه کار څه دی دا یاد ساتئ ان پیج به لاول کولاوهئ کورډرا به پسې وروسته کولاوهئ اوس په دې ټایم کې لاول زموږ سره څه کولاو دی کورډرا کولاوه ده اوس زم ان پیج ته ان پیج ما کولاو کو په دې ځای کې ما ورکو کنټرول ان په دې ځای کې اوس چا په نوم راغی که نه نو ما ولګو برهان کمپیوټر که نه کمپیوټر
ټر شاپ صحیح ده دا ما ورکو شاپ او بیا سره مطلب ټول خبرې ولیکي دا مو شو د دې نه علاوه کې بل څه خبره ده منګور نو پتا کالن منګوره اسی سیمپل کنه منګوره سواد دا چې اوس کوم کار کوم کنه دا خو مطلب سب دې د پاره دی چې تاسو ته د دې پته ولګي چې جوړیږي څنګه کنه نو به تاسو نه خپل آیډیا بس سرچ کوئ چې یار څنګه کولی کنه دا خو زموږ دقه وسته مونږ لګیو خو د دې نو به څنګه دا کاپی کوئ نو په لاس باندې به دې څنګه کاپی کوئ صحیح ده دې سیده کار نه کوي تاسو به دا پیک ټول اخلئ د دې اوس تاسو پوهیږئ چې دا لاندې ټول یو ټیکس باکس دی نو دا ټیکس باکس په مکمل سره کې کاپی وي کاپی دا مکمل کاپی شو لاړ بشي بیا زموږ سره په دې ځای کې کورل دا کورل بل سیو کوي صحیح ده دې لپاره کنه چې زموږ نه غلطي وشي نو مطلب دې به کټ کیږي بیا نو دا هغه لپاره سټیمپ موري کو نو دلته کې مانو موري کو سټیمپ دا به سیو کو د دې سیو کول مطلب دا چې بیا سبا ورځي که زموږ نه غلطي کیږي چې هغه واپس بیا مونږ ځان واپس برابر اوس هغه لیکل چې کوم کنه هغه زه دوباره دې ته راوړم نو د هغې د راوړو طریقه څه ده نو ګوره دا رائټ په کلیک کې پیسټ په وهي نو چې ته کله دا پیسټ کې دلته اوس لیکلو د ګوره ښه راغلو خو چې کله نه راتلو که نه کوټنې وختي چې کوټنې ښکارېدلو ستا نو دا خبره به یا ساتي چې زموږ سره لیکل څه دي هغه زموږ سره د کوراډراپ بندول غواړي او دوباره ان کول غواړي وشو جي دې نه بس ګوره دې له بیا ته ځان یو خپل سوچ پکې اوس دې ځای کې زموږ سره یو خبره ده دا اوس ان گروپ کا ټوټل به جدا جدا شي دا اوس موږ ولیکو دې نه بس په دې کې بس وګمږه وړوکې به کو ځکه دا ډېر غټ دی ها دا وړوکې شو د اردو طریقه خو زده کړه کنه دا راوړو دلته کې مثال به تور لګي دا لګول سره بس کوکاګو وي دا می سیټ کې خو دا پته نه ده دا می هم مطلب وړوکې کوم نه د دې وګوره سونه ده 67 ټک نه ده نو دا هم ټوټل سلیکټ کړی سي او په دې ځای کې به 72 بور کې جو مطلب دي شي نه دا موږ ګروپ کړه نه ده ها دا ټوټل په ګروپ کې و صحیح شو ابل مونږ چې وړو کې کړو کنه نو هغه مونږ په ماوس باندې چې وړو کې کړو ادا اوس مونږ په نمبر وړو کې د هر یو دا چې اوس ما ګروپ کو نه دی نه دغه ملاړو ښا اوس پیسې کوم ول دا ګروپ نو باسه ګور دوس 67 نه دی 52 ته لاړو یې اوس یا صغری یا سملی وشو جی اوس کدیره ته سکار کول غواړي هغه ټیکسټ ټو پاته خبره وا نو اوس کته سوای چې یاره د دې بدی کې راغون شي نه دینه بسو کې یو کاپی واخلې دی وایټ نه می کاپی واغستله او دلته بسور ګدیله بل زیډ کلر ورکو لګ به نو ورکو کې اسی د زیډ کلر اسی ورکو ښا چې موږ ته پکې پته لګي د سی تاوال غواړي دا ټول سلیکټ کا ټیکسټ ټو پات کار کوي نه کوي او دا خبره چې دا ولې نه کوي نو یو وګوره دا ګروپ نه دی ګروپی کا اوس کار کوي اوس ان ګروپ کا اوس لاړ کار کوي نه کوي اوس کمباین کا صحیح شو دا کمباین مادي چې خو دې نه ده فټ ټیکسټ ټو پات کار کوي اوس وکړه د کمباین سره مطلب کار کوي او په ګروپ کې او په ان ګروپ کې او په دې کې نه کوي نو دا خبره وګي یاد ساتئ چې بیا د نه هېریږي نه اوس په دلته کې ځکه کمباین کوم خدا به دې نه کمباین کې دا به ټول جدا جدا کمباین کې لکه دا جدا ده نو ته کمباین وها نو دې نه کمباین کې هغه باغ نه اخوا لړ کنه نو ته کنټرول زیډ و عدد باندې سلیکټ کا او دا څه کمباین کا دې اخوا ځینی نو داس کمباین کول غواړي په دې طریقه باندې چې دې زموږ سره مطلب دا برابرۍ دا رانه بخوا کمباین کا دا به کمباین کو دا رانه بخوا ور دیګه باره دا رانه نو د دې ټکی نه بخوا ها ګورو داس ډاټ پونی سي کنټرول شپ پونی سي دا به ختم کی اوس دا کمباین کا دا جدا شو کنه و دې تاسو کې دا ټول مطلب دې سلیکټ کا او دا کمباین کا د اوس اخوازینی نو په دې کې چې کوم اخوازی کنه دا د دغه مسلې دی ټکو مکو دا ښه نو دا ټکو شپ ونه دا کلیک کا او دا توان کمباین کا د چرته لاړو نو کنورټ ټو کرف ته کې کنه دا ټول سلیکټ کا
رائټ کلیک کنورټ ټو کرف وسوه او اوس پکې کمباین شته کې نشته اوس پکې کمباین وګوره شته وی ځای نو کنورټ ټو کرف مې وو او اوس کمباین وانه صحیح نه دی نو دې خبره مقصد څه شو چې لکه لاول بده بیا مو چې کوم لیکل لاړو دلته کې نو به کنورټ ټو کرف کوم نو بیا ما مثلا دغه نه کوي زموږ سره مطلب د کمباین مسلې او تخطیط ده اوس لاړ شارټ ټیکسټ ټو پات کار کوي کنه کوي اوس دا ټیکسټ ټو پات چې کار کوي کنه دا زموږ سره مسله ده دا جدا مسله ده د دې مسلې حل واستغواړي ښه بریک اپارټ کوم او دا ټول می سلیکټ کړو او په دې کې می کمباین وو او چې دا وਹੀ کنه نو دې په دې لیکل په دا باندې لیکل لپاسه کوي موږ دا نه دی پکا موږ دا لیکل کګول غواړي نو اوس دا ایرر وستل چې دی کنه د تعویضو دا کنورټ ټو کرف کمباین او ان ګروپ نو د دې صحیح طریقه څه شو صحیح طریقه دا چې توس دا لیکل مونږ چې کوم په ان پیج کې کړی دي د لاول زه دا فونټ چینج کوم د دې ځګنه د بدلته کې یو قسم لدی سي فونټ ورکو کنه چې هغه لګ دي سي کولا وي هغه ته ویل کېږي زم سره سوغو آثار دي صحیح شو یا آثار نو لخ کول نورم اسیر صحیح شو او دې ځګنه فل جسټیفای وو او د جسټیفای نه بس پیسې کو راغټ پکو نو د لخ وس کې نور هم مطلب دا چې لګ برابر شي سو برابر شي دا غینه بس په دې نه به کاپی واخلو په دې پیک ټول باندې او لړ به شومون کورل ډرا خپل 12 ته او په دې 12 کې به دا مونږه پیسټ کړو یو خو به دا هغه شانتي راځي څنګه چې الته کې مونږ جوړ کړو نه د هغې نه بس ګوره دا اوس شو زمونږ سره دا په دې هم تاسو پوه شو چې دا مونږ وړو کې کو دا چې دې وړو کې کو ټیم علي نو دې لپاره طریقه دلته کې دا هم نه دا نه دا چې ته دې وې 3 وې کنه دا 3 ته شو خو دا 3 پکار دي 3 او 3 او انټر صحیح ده 3 او 3 او بیا څه ده انټر نو ټول څه شو واړه شو دا یو طریقه مطلب هم ایزی ده دین علاوه زموږ سره بل طریقه دا شو چې دې سره اوس مونږ ګولای عمل څنګه کو دا هغه عمل کول طریقه دا چې لول باسو ګروپ نه پیو باسو نو سره هغه ان ګروپ بیا دا ټول دې سلیکټ کو او دا بس کو مونږه کمباین کنټرول ال کمباین نو هغه فونټ کې دی لیکوډ اخو دی خو کول په دې فونټ کې دی اخو دی خو نه کوي بیا براشي دې کې د ټیکسټ ټو پات او ټیکسټ ټو پات چې دا وه کنه نو دی په دې باندې کوئی کنه نو چې کلیک کین نو راغله کنه بیا دې کې لیکل غټوي چې مطلب تاسو ته برابرېږي غټي کنه وسو د لیکلو غټول نه بس بیا د استما زومینګ هغه د دې فاصله کار کړوي دای نه دا چې برابر شوی لګي کده کې شهر او بل بګي سو کې دې وړو کېږي نو مطلب چې ښکاری کنه کنټرول زد به وای وړو کې کول طریقه ما تاسو خپلو چې څنګه وړو کې ټیکسټ ټول به سره راخلای ښه خدا اوس ټیکسټ نه دی دا خو جدا دغه دی کنه دا جوز دې غټوي راوړو کې کوي کنه نو دې کې هم تاسو بیا لک مطلب دار چې دې تاسو ګورئ یعنی دا اوس مونږ ته لګ دې څه کارو دا چې بیا مونږ مثال په تور باندې وکړو کنه دا بیا راو بس دا بیا خپل غټي پدې کې بیا مزید تاسو کار کوئ نو کولای شئ دا خو بګي اسی سیب زمونږ د دې دغه لپاره دی ښه چې مونږ ته پته لګي و زمونږ سره د دې کار دی نو دغه طریقه د ټول به سلیکټ کړئ ان ګروپ شی دی سی به کمباین کې کمباین بس په دا ټول سلیکټ کړئ لړ به ټیکسټ پات او فټ پک پدې باندې کنه دا شی ماته ګډ وډ کاریار اور دیګه ښه دا ماته په مز نه کاری دا ټول په جمع سلیکټ کا او سی او ای نو سی او ای چې ته وایي کنه نو کنټرول زد دا دوانه نه دا دوانه سلیکټ کا او ای او سی نو مطلب ولګي چې په منځ دی ښه زموږ دماغ په کار نه کو کمباین شو دا کمباین بس په سلیکټ کو لاړ به شو ټیکسټ او په ټیکسټ کې فټ پارت تا او دلته به کلیک کو بیا اوس دا ګوره بر دی موږ دا څه طریقه خولو پرون کنه چې سوا دا شی سر دغه ولګي د صحیح کې دروغ وای ګوته بکیره دی خو دغه باندې صحیح شو دا اذر ساید نو دا پلیس ان ان اذر ساید دا چې وਹੀ کنه دی بیا لاندې شي نو چې دا بیا د دې کې مطلب دا زومینګ نه دی دا فاصله دا دې سی واقع کنه دی بس په خطر رواني ګورو دا او دلته کې وسه دی په بل دی مواړه 0 به کې 0 شو دا نه خنه دا به سونی شو او دلته به راوړو او بیا په دې کې اوس د زومینګ دا کدا څه د فاصله دا کار وګو برابر شو دا فارمیټ نه راځي دا راځي خو چې تک کړی مالو کړی ا دا اوس دې نه خوځي تاسو ما پرون ویلیو مو یاد شي دا هم د دې ځګنه به ځان دي څه خوځو وښو
نه کې زموږ سره سو شو دا ته صوبه شو دا خو ځان یو بل سره یو ځین د جدا کول دغه د پاسه طریقه مخولو کنټرول یو نو په دې ځکه کنورټ ټو کرف ته بدلوي ښه ده کنورټ ټو کرف ته چې بدل شي نو بس به بیا روزي ښه وشو دین اوس ګوره دا تا دغه کې کنه دا اوس چې ما کوم جوړ کو دا دسی نه سپین نه دا خالی کنه پینجی کنه نو ګوره دا دینه بدل نه کلر ختم شي او د دې له بس آوټلاین دي ورغو او دا شاته کوم اودی کلر چې دی کنه هغه هم څه شي ختم بشي شاته اودی کلر والا چې کوم ریکټنګل یا سکا سرکل نه هغه بدل نه کلر به ختم شي آوټلاین بشي آوټلاین راغلو دې سره اوس لیکل سپینو کنه ټول بسره کو او تور وي او هو 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 سٹارونه سو توريګه راغی د هغې نه بس به دا ټول سلیکټ کی او د دې دا آوټلاین نه دا بل خوس کې دي ځګنه سکو ډبل وی کو ښا لګ به ډبل کو ډبل شو د دې د آوټلاین به هم لخص کې ډبل لګ لګي خروته په دې منځ کې به بیا یو اپشن لګول غواړي نو څه اوس په دې منځ کې په دې سیده بالکل سیده په دې ځای کې به موږ څه ولګو یو به فون نمبر ولګو او بل به سره موږ ډیټ ولګو صحیح ده نو د هغې دپاره ګوره فون نمبر چې لګو که نه نو د هغې دپاره خو سمپل طریقه ده فون نمبر ولیږه 0345678910 او کنټرول A او لاړ به شي دې ځای کې نه بله آثار اسیر وغیره نو په دې کې به ځان موږ ایریل به سلیکټ کړو ګوره دا اوس بي لاندې موږ راغلي که نه ایریل بلیک شو دا نمبر شو صحیح ده دې نمبر سره به مخکې دلته کې څه لګو ټلیفون نشان نو چته به جو ټیکسټ انسرټ کریکټر دا او په کریکټر کې په دې ځای کې به موږ څه کو W نو دا W مطلب ویبډینګ د ویبډینګ نه بل لاندې راغو شو وینډینګ ته ورا شو په وینډینګ کې ټلیفون نه راځي کنه ډبل کلیک کې هغه ځای باندې ډبل کلیک سره سولېږي او بلېږي او دا هغې نه پس په بیا موږ بل دا خو شو کمپلیټ شو کنه اوس دې کې بس وګو د دې دا نه دا د لګوټي مطلب نه دی کنه نو دې ځای کې به د خپل لیکل نه دي دا به ټول سلیکټ کو په جمع او په دې ځای کې به زموږ سره ایریل بشي خو په ایریل کې به څه وکړو ساده ښه بلیک نه دا ساده ایریل ساده دواړه لږ میچنګ وکړو او د دقې دا لیکل نه دي دا سټایل د دې له بس رایټ کلیک کو دی به ډبل شي په دې آوټلاین ولا مور کو کنه نو نه ډبلېږي لاړ شه ښه دا خو ایریل دغه دی که نه ویبډینګ دی صحیح شو دې له به موږ اوس آوټلاین څنګه ورکو دې ځای کې نه ته ورکه اوهو دې ځای کې نه ټول ورکولی کېږي به دا هم صحیح دی دونه پکې اوږدوله نه ځو بس دی اصل کار چې هغه زموږ وشو په دې ځای کې باندې به یې کېږدو داسې به یې لږ راغټ کړو دا دې فون نمبر شو او دا فون نمبر که ته لږ کراس کې جو هم کراس یې که کراس شو د کراسینګ نه پس په بیا څه وکړو لږ به وړوکی کو خو دا وړوکی کول چې دي که نه دې ته هم ډېر زیات سوچ کوئ بس دا د دې په منځ کول غواړي سپین سلیکټ کا او بیا شفټ سره دا نمبر سلیکټ کړه نو ای او سی چې وایي که نه نو دې کې بیا تاسو ته ما ویلي لاول به نمبر شي بیا به دا لاندې شي اوس په ای او سی برابر شو دا به کې نمبر شو دا زموږ سره د سټیمپ طریقه ده بس دا بیا ټول په جمع سلیکټ کی کنورټ ټو کرف ته بدل کی دا غي نه بس په ټول بجما سلیکټ کی او ګروپ پیږي او بیا به د ایمان پرانا باندې وړو کېږي دا ډېر غټ ښه چې وړو کې شي کنه بیا برابرۍ ادا چې وړو کېږي دي کې بیا د آوټلاین ډبلېږي نو دې د پاره چې دی کنه دا بس په دقه طریقه باندې هم په دې ټیم کې صحیح دی ځکه دونه بیا خلک ځانه برابرۍ ده صحیح شو او د سټیم خپل اوریجنل طریقه ده سیز دی وغیرہ هغه خو موږ نه ورکو کنه چې کم سیز دی صحیح ده بس دې کې به څوک مونږ دې ځای کې نه په کې مونږ لکوټي ګریډینټ واچو او په ګریډینټ کې به مونږ دې ځای کې نه ریډیل ته ورشفټ کړو دا ښه دا زم سره سکویر هم صحیح ها دې کې دا مونږ جوړ کړو دې کې به څوک لکوټي به را دی خو کو او دا به سینډ ټو بیک ته به ورولو سینډ ټو بیک ته چې مونږ دا ورولو کنه نو دا ماته یې سینډ ټو بیک صحیح شو لاندې یعنی نو دې ځای کې زموږ سره راځي دا ډیزاینینګ به کسې دي د پاره مو کو چې مطلب دا چې لږ پوه شي او دا ګریډینټ نه دا مس کې دا سپینواله نه دی یا دا سپینواله به خو دا سیټ ټول ګډ کلر چینج کوي کنه مطلب دا چې خبره ښکار شي او دې به آوټلاین نن کو خبره ختم دین او بیا سو کو کنټرول اس په نو په سټیم کې بسې وشي او دلته بلل شو ایکسپورټ
په ایکسپورټ کې به موږ څه وکړو دا به مطلب ځان جی پی جی کې سیو کو سټیمپ وشو ایکسپورټ شو اوکې شو د دې مقصد دغه شو چې بیا سبا ورځې مطلب دا موږ چاته لیګو لیګل هم شو صحیح شو دا زموږ سره وشو زموږ سټیمپ چې اوس بار موږ تخکاری نو په دې ریسنټ کې بدل تر راغلی دی نه نه دا موږ دې راخو دا رغول طریقه زموږ بس دغه موږ جوړو چې دا رغول بسنګ کوو کنه هغه دغه طریقه ده